بسم الله سٹارټ وشوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو څنګه خیر دی؟ برابر یې ټیک ټاک. الله دې وکړي چې ټول ښه په هر ځای کې چې خدای مو روغ جوړ لره. یو څو ورځې د بیمار وم، د هغې د وجې نه لا یو هم نوم راغلی او پروګرامونه هم داسې ټپ ټوپ دي. خو ملګرو ته دغه هم پته وي چې یو خو واتساپ که بند و، واتساپ که بند وي نو د واتساپ په دغه موبایل کې څه مسله راغلې ده، خراب شوی دی. نو هغه به یا انشاءالله په 2-3 ورځې څلور کې به انشاءالله موبایل واپس راوالم په 3 ورځې کې. نو واتساپ هم بیا ني. بل ملګرو ته دا هم پته وي چې په 11 تاریخ په انشاءالله زه د سعودي عرب په خاوره یم. نوم خو راله نه راځي، دا کومه مدینه به ورته ووایو، هلته به یم انشاءالله. بیا به د آیات حاجي صاحب سره د اجمل للی سره په دمام کې یم انشاءالله. که زندګي وه هغوی سره به هم انشاءالله، که زندګي وه د هغوی سره به هم سټی وي. او دغه د سعودي عرب ملګرو ته پته وي، دغه ورته پته وي چې په 11 تاریخ به زه د سعودي عرب جده کې به یم. او په 12 تاریخ به منیر بونیري، او په 12 تاریخ باندې چې کوم دی زمونږ خوږ ملګری منیر بونیري چې سپینې سپینې مه وایه، که ژوند کوې وینې ته اوبه وایه، که ژوند کوې. هم د هغوی د کتاب مخکتنه به وي. خو زه خو ورته دې ته ځکه وایم چې ملامته به ورته ځکه یم چې زه خبر لیټ شوم او کار مخکې شوی دی. لکه مطلب اوس دغه منیر چې کوم دی نو د منیر د سوال جواب نه بعد دا کار وشو. نو بیا زما سره اړو بله لار نه وه، بل اپشن را سره نه و. نو منیر به چې کوم دی نو هغه نه ډېره بخښنه غواړم. په منیر کې به په 11 تاریخ باندې د منیر به د کتاب مخکتنې زه ورته اوس هم مبارکي وایم. ټولو ملګرو ته هم دا ښه پیغام ورکوم چې د منیر کتاب دی راوالي او د منیر په کتاب باندې دی ولې لولي چې ملګری ته څه خوند رنګ هم واخلي، څه زده کړه ته هم وکړي. په ما ډېر ګران دی هلن کې ټولو ملګرو ته دا پته ده چې زموږ خپلو کې ګپ شپ هم اکثر سوشل میډیا نه کله څه کله څه دا خامخا وي. او درېیمه خبره د بختیار هټک صاحب نه هم بخښنه کوم او دا به زه معافي غواړم. د هغوی په 12 تاریخ پروګرام دی، هلن کې ما ورته خم کړي خو ما اوس چې کوم دی زه دا په لاره یم. نو هغه هر څه مې راواغېستله، ټیکټ میکټ سیسټم چې کوم دی هغه مې راواغېستله. نو دغه به د هغوی نه هم بخښنه غواړم ځکه چې بختیار خټک صاحب ډېر خوږ انسان دی او ډېر مینه ناک انسان دی. د پښتو سره ډېره مینه کوي، په وطن مړ دی. او انشاءالله په نوخار کې چې د هغوی کوم پروګرام دی ثقافتي شو د هغې له به ډېر ښه شاعران اباسین یوسفزی صاحب شو، بغزاده دانش صاحب شو، دوی به ورله هم راځي. ډېر ښکلی پروګرام دی او ما ته هم ویلي او زه وایم لکه هغه د سړی چې د واده ست سړي ته وکړي ډېر مضبوط هغه شان ست یې کړی و چې به یې خامخا به راځې. نو بختیار خټک صاحب بخښنه غواړم، دغه مجبوري راته نن پېښه شوله. غالبا نن 8 تاریخ دی، نن 8 تاریخ دی چې دغه مجبوري پکې एकदम راله. نو اوس به څه وکړو او انشاءالله بیا سره په کال باندې خبرې کوم. د دې به درنه معذرت کوم. او منیر بونیري ته دې هم دا یادوي چې منیر بھائی الله دې د کتاب مخکتنه په خیر وکړه. الله دې وکړي چې ستا کتاب هر پښتون ته ورسي. ولې چې ډېره خواري دې ورسره کړې ده، ډېره ښه کلامونه دې لیکلي دي. او دغه پیغام او نور څه نه و، په لاره یم ډرایوینګ باندې یو. نو چې کوم دی نو انشاءالله په اخري کې هم دغه خبره د سعودي عرب مسافرو ته چې په 11 تاریخ باندې به انشاءالله زه د جدې په خاوره یم او بیا به دمام جبیل هلته به انشاءالله 3 ورځو له به هلته آیات حاجي صاحب والا او د عمیر للی دغه اجمل وی للی دوی سره به هلته ګپې شپې ولو او ملاقاتونه به کېږي. الله مو روغ لره، مونږ ته هم دعا کوئ او خدای دې تاسو هم روغ لري. ډېره مهرباني، ډېره مننه او د الله په امان. هلکه عرفانه کلي ته روانې